ښاغلي مومند د 1983 میلادي کال د اګست میاشتې پر 9 نیټه خپل فضایي تحقیقاتي پرواز د بایکانور فضایي اډې څخه پیل کړ چې 2 ورځې وروسته د دوی فضایي بیړۍ په فضا کې د میر فضایي مرکز سره ونښلول شول او ښاغلي عبدالاحد مومند او ملګرو ته په میر فضایي مرکز کې ښه راغلاست وویل سو. د سپټمبر پر لومړۍ ورځ دوی په خپلو تحقیقاتو پیل وکړ. له څو ګړۍ وروسته ښاغلي مومند د قرآن کریم تلاوت وکړ. نو په دې سره ښاغلي مومند لومړنی مسلمان و چې له ځان سره قرآن کریم فضا ته وړی و او په فضا کې د قرآن کریم تلاوت وکړ. ښاغلي مومند هلته له ځان سره وړی قرآن کریم او د افغانستان ملي بیرغ مهر کړل. د سپټمبر پر 2 نیټه ټول په خپل وظایفو بوخت و او ښاغلي مومند شاوخوا 15 ساعته په علمي څېړنو او فلم اخیستلو مصروفه سو. د سپټمبر